د اسلام تر نامه لاندې د الحاد تبلیغ. السلام علیکم، زه سمیم زلان او تاسو ګورئ زلان یوټیوب چینل. د هندوستان هغه څیرې چې موږ یې د مسلمانانو په نوم پیژنو، آیا کله مو دا فکر کړی چې د دوی کړنې د اسلام سره سمې دي؟ آیا دوی په ژوند هم یوه سجده لګولې؟ آیا دوی د فحاشۍ د تبلیغ سره سره کله د اسلام تبلیغ هم کړی؟ تاسو د دوی فلمونه او سریالونه ګورئ، آیا کله مو د دوی کورنۍ حالت هم کتلی چې دوی په څنګه چاپیریال کې ژوند کوي؟ دا او د دې نه پرته د دوی د ژوند په هکله د نورو سوالونو ځوابونه تاسو نن په دې خپرونه کې کتلی شئ. نوم سلمان خان او اصل نوم یې عبدالرشید، د پلار نوم سلیم خان، دنده فلمونه او سریالونه. سلمان خان په کال 1965 کې د دسمبر په 22مه د هند په مدیا پردیش ښار کې وزیږېدو. نوموړي تر 12م ټولګي پورې زده کړې کړې او په کال 1988 کې د فلمونو او سریالونو په نړۍ کې قدم کېښود. نوموړی د یو بېدینې کورنۍ سره تړاو لري. د ده پلار که څه هم مسلمان دی، خو د ده مور بیا هندوی ده، او د همدې بېدینۍ برکت و چې ده اسلام ته د خدمت په ځای د اسلام په خلاف مټې راونغښتې. سلمان خان د هندي فلمونو په نړۍ کې یو پیژندل شوی فاحشه دی. نوموړي په کال 1990 کې د سنګیتي په نوم د یوې هندوۍ نجلۍ سره یاري جوړه. خو څه د پاسه یو کال وروسته د همدې نجلۍ سره د واده کولو اراده وکړه، خو د ځینو نامعلومو دلایلو د وجې دا واده بیرته پاتې شو. سومیا علي یو پاکستانی اداکاره و. په کال 1992 کې د پاکستان څخه هندوستان ته لاړه او هلته یې په هندي فلمونو او سریالونو کې کار شروع کړ. د سلمان خان د دې نجلۍ سره هم یاري شوه او دا نجلۍ به د سلمان خان سره د شپې او د ورځې اوسېده. څه موده وروسته د دوی اړیکې ترنګلې شوې او ملګرتیا یې سره ختمه کړه او سلمان خان د یوې بلې نجلۍ سره اړیکې جوړې کړې. دا نجلۍ د ایشوریا رای په نوم مشهوره وه. سلمان خان د دې نجلۍ سره شپه ورځ اوسېدو. خبره تر داسې پورې راورسېده چې خلکو هم دا فکر کوو چې ګواکې ایشوریا رای د سلمان خان ښځه ده. خو په حقیقت کې سلمان خان د هغو نورو نجونو په څېر په دې نجلۍ هم خپله جنسي لوږه مړوه. په کال 2002 کې کله چې سلمان خان په دې نجلۍ موړ سو، نو دا هم دغه نورو نجونو په څېر پرېښوده او نورو نجونو ته یې لاس ور واچو. د نجونو سره د اړیکو جوړولو دا سلسله همداسې روانه وه او دا سلسله تر نن تاریخه لا هم روانه ده. نن ورځ سلمان خان د 55 کلونو دی، خو واده یې لا هم نه دی کړی. دلته د پاکستان د هغه شیخ رشید خبره رایاده شي چې په بازار کې تازه شیدې پیدا کیږي، نو بیا په کور کې د غوا درولو څه حاجت. سلمان خان په هندي فلمونو کې لسګونه نجونې په دندو ګمارلې، هدف یې یوازې د دوی سره اړیکې جوړول و. سلمان خان په خپلو فلمونو کې الحاد ته تبلیغ کوي. د ده یوازې نوم د مسلمان دی، نور په ژوند کې الله تعالی ته سجده نه ده لګولې. سلمان خان په یو مذهب هم عقیده نه لري او د ده دا خبره د ده په الحاد دلالت کوي چې کله 2015 کې هندي پولیسو دای په محبس کې بند کړو، نو د اسنادو د چمتو کولو په خاطر د ده څخه پوښتنه وکړه چې آیا ستا کوم مذهب دی؟ سلمان خان ورته ویل چې زما مذهب انډین یعنی هندوستانی دی. پولیسو د ده څخه په دې هکله نور تحقیقات هم وکړل، نو ده ورته وویل چې زما پلار مسلمان دی خو زما مور هندوی. نو زه په دې کې چورت یم چې آیا مسلمانان په حق دي او که هندوان؟ نو په همدې خاطر ما ځان لره انډین مذهب انتخاب کړی. دلته باید ستاسو یوې خبرې ته فکر وي چې الحاد که څه هم د مذهب خلاف دی، خو هیواد ته بیا ځان وفادار ګڼي. سلمان خان په پراخه کچه شراب څکي او د دې ترڅنګ د ده هره شپه په زنا تېرېږي. په دې هکله چې رسنیو کله د ده د ورور یعنی ارباز خان څخه پوښتنه وکړه چې ستا په فکر په بولیوډ یعنی په هندي فلمونو کې هغه کوم انسان دی چې یوه شپه هم د نجونو سره د جنسي اړیکو پرته نشي کولی، نو نوموړي جواب ورکړ چې هغه زما ورور یعنی سلمان خان دی. سلمان خان تل په فلمونو کې شیطان ته خدمت کړی او تل یې زموږ او ستاسو ځوانان او نوی نسل فحاشۍ ته هڅولي تر څو زموږ روحیه کې ده راکمزورې کړي او موږ د خپل سپېڅلي هدف څخه په بله خوا واړوي. موږ تاسې باید د دغه فاحشه د فلمونو او سریالونو څخه ډډه وکړو او د دې ترڅنګ د هغو ټولو فلمونو څخه ډډه وکړو چې زموږ د آخرت د تباه کېدلو سره سره زموږ د ارزښتناکه وخت د ضیاع سبب هم ګرځي. د همدې سره زموږ د خپرونې وخت پای ته رسیږي. په راروانه خپرونې کې به د دوو نورو د شیطان د ملګرو مخونه درته بربنډ کړو او وبګورو چې آیا هغه بیا په کوم شکل باندې خواږه زهر په مسلمانانو باندې پلوري.
دا و زموږ نننۍ خپرونه. چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم درسره لایک کړئ. مینه او مننه.